د ننګرهار کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد د دې ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست کې په جوړ شوي خبري کانفرانس کې وویل دوی په 1402 کال کې د ننګرهار په زراعتي سکتور، باغدارۍ، اصلاح شویو تخمونو، نیالګیو روزنې، ځنګل ساتنې، سربندونو جوړولو، مالدارۍ او چرګانو روزنې او هغوی ته د درملو په برابرولو کې په زیاته اندازه کار کړی. تقریبا 10,000 بزګرانو ته د کورنیو باغچو دپاره د سبزیجاتو اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز وسایل ورکړل شوي دي. 1,15,699 بزګرانو ته د غلجاتو، میوهجاتو، سبزیجاتو، صنعتي او تیلي نباتاتو د کر نه نیولې تر رفع حاصله پورې، همدارنګه د نباتي امراض او وفاتو د مخنیوي په برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې 1,990 مستحقو بزګرانو ته 4,509 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې ورکړل شوي دي. 1,49,202 جربه امارتي ځمکه په مختلفو ساحو کې تثبیت او د غصب د مخنیوي کمیسیون ته استول شوې ده. نوموړی وایي را روان پسرلی به ننګرهار کې څه د پاسه 300 نوي مثمر او غیر مثمر نیالګي کېنول شي او په خبره یې راتلونکي کال به د لسګونه میلیونه افغانیو په لګښت د ننګرهار په هره ولسوالۍ کې د اوبو یو چک ډیم هم جوړ کړي. سږکال الحمدلله خوشبختانه چې په خپل هغه داخلي امکاناتو باندې موږ 3 لکه مثمر، غیر مثمر او زینتي بوټي دا خپل ولسونو ته عرضه کوو. او اوس الحمدلله په ټول افغانستان کې د هرې ولسوالۍ په سر باندې د امیر المؤمنین په هدایت او د ریاست الوزرا د عالی مقام په سپارش او حکم باندې یو چک ډیم جوړیږي چې په ننګرهار کې 2 ولسوالۍ دي، 2 چک ډیمونه چې تقریبا په دې باندې د امارت اسلامي خالصه عواید 6.8 میلیونه خرچه پرې راځي. په دغه کنفرانس کې د ننګرهار اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو اداري رئیس مولوي مطیع الله طلحه وویل د دوی ادارې بیا 1402 کال کې تر دا مهاله 316 خالي بستونو ته د آزاد رقابت له لارې وړ او مسلکي کسان استخدام کړي. منګه تقریبا په 4 لویو برخو کې کار کوو چې په هغې کې یو برخه په ملکي اداراتو کې د مامورینو استخدام څخه د استخدام د پروسې څخه نظارت کول دي، او دویمه برخه د خدمات ملکی د کارمندانو د کلنۍ اجراءاتو د ارزونې څخه نظارت کول. په دغه برخه کې موږ کار کوو او ورسره په څنګ کې د خدمات ملکی د کارمندانو چې د ارتقاء ظرفیت او د هغوی د ظرفیت د لوړونې لپاره موږ په مختلفو اوقاتو کې ورکشاپونه او برنامې دایره وو تر څو هغوی ته ټریننګونه ورکړو. سږکال په 1402 کال کې موږ په مختلفو اداراتو کې په 316 بستونو کې استخدام څخه نظارت کړی ده. د یادونې ده چې هره اونۍ دا ډول کنفرانسونه جوړیږي او د ننګرهار دولتي ادارو مسؤلین پکې ولس ته خپل کلنی راپور وړاندې کوي.